اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. غن هلال ابن علي رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فخاشا ولا لغانا او كما قال صلی الله علیه وسلم. دی حدیث مبارک ذکر کی د پیغمبر علیه السلام خیسته اخلاق، نرم اخلاق. دا صحابي خپل وی پیغمبر علیه السلام نه چاته کنزل کړی دی، نه د بېحیایۍ خبره کړې ده، نه په چا باندې لعنت ویلی دی. نو حدیث کې تعلیم خپل امت ته نبی علیه السلام دا ورکي چې هر چا سره خیسته اخلاق استعمالول، معنی دا چې ژبه نرمه استعمالول. دغه شان که زنانه دي خپل اولاد ته د خیره نه کي، زناورو ته د خیرې نه کي. دغه شان که نارینه دي نو بل مسلمان ته د بدې ردې نه وي، هغه سره د نرم اخلاق استعمالوي. د نبی علیه السلام د سیرت په باب کې ذکر کی چې نبی علیه السلام ډېر د اخلاقو په وجه باندې خلک مسلمانان کړي دي. یعنې معنی دا چې پیغمبر علیه السلام ورسره د نرمۍ معامله کوله. لکه چې حمزه رضی الله عنه کله هغه وخشي رضی الله عنه هغه ټوکړې کو، یعنې 15 ټوکړې کړو، بیا ترې وروسته صحابي جوړېږي وخشي رضی الله عنه نه. نو پیغمبر علیه السلام چې کله د خپل تره د حمزه رضی الله عنه هغه لاش مبارک ولیدو، نو پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خفه شو او د هغې نه بعد یې قسم وخوړو چې زه به د خپل د کاکا په بدل کې 80 کسان هغه قتل کوم. الله تعالی وخت راولېږله چې دا ستا شان سره لایق نه دي، زه به ستا بدل علم. نو ګوره پیغمبر علیه السلام ته هم دکه وخشي رضی الله عنه راځي، دغه ټیم لا صحابي نو وي حضرت ما معاف کا. نو اخلاقو له وګوره چې د تره قاتل دی او تره ورته 15 ټوکړې کړی دی او نبی علیه السلام هغه ته د معافۍ اعلان کړي. زینب رضی الله عنها د نبی علیه السلام یو لور ده، یوې بیبي ده په زینب په نوم باندې. دا د مدینې منورې ته تلله، ابو جهل دی په لاره کې هغه مشوره وکړه چې دا به روغه مټه ځي، موږ به دلته کې ناست یو. یو کس یې دې پسې ولګول، دی د اوښ نه راواچوله، د دې په ګېډه باندې خملو، خمل هم ضایع شو. په 15 ورځو کې په هغه تکالیفو کې ورسېدله او بیا د هغې نه شهیده شوله. نبی علیه السلام د لور هغه قاتل هم معاف کړو. نو دې کې مختصر خلاصې دا ده چې د نبی علیه السلام موږ ته د اخلاقو تعلیم راکړي چې هر مسلمان ته په ښه نظر باندې کتل، هغه سره د نرمۍ هغه مظاهره کول.